علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي. دوستانو خپل رور ظالم ورکوټي رور خپل غټ رور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو تاسو یې په دې ویډیو کې کتلی شئ او زموږ دا پروګرام در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو د ورکوټي رور دومره غټ ظلم ولې وکړو چې د خپل مشر رور قتل کړو. دوستانو د مشر ورور ډیر وړوکی راستر کړی او د هر لحاظ خیال یې ساتلی و. دوستانو د دومره ظلم او زیاتی د ورکوټي رور ولې وکړل؟ که تاسو چلی د مکمل معلومات نه ځان خبرول ولئ، دوستانو زموږ د پروګرام در سره تر اخره وګورئ او د مکمل معلومات نه ځان خبر. او دوستانو د قاتل خبرې هم تاسو په دې ویډیو کې واورئ چې آیا قاتل ظالم د خپل رور باره کې څه وی چې د ما رور خپل ولې قتل کړو. دوستانو که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول ګورئ نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټلې نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو خپل وړکوټی رور راپاڅېدل او خپل مشر رور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو دا ویل کیږي چې دوستانو مشر رور به وړکوټ رور ته ویل، نصیحت به ورته کول او ورته به ویل چې ته به د دې ملګرو سره نه ګرځې ځکه چې ستا دا ملګري ډیر غلط دي او دوی نشې تماشې کوي، نو د دې په وجه باندې به ته د دوی سره نه ګرځې ځکه چې وړکوټی رور به تر شپو پورې نه و او د خپلو ملګرو سره به تماشو ته تلو او الټه سیده به ګرځېدو. نو د دې په وجه باندې خپل مشر رور د وړکوټی رور 2 ځله ووالو او دا ورته ویل چې بیا به تماشې ته نه ځي. نو دوستانو د دې په وجه باندې دا ظالم راپاڅېدل او خپل رور یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. او دوستانو دا خبره ورته کوله چې تا زما کې هیڅ کار نشته، دا زما ملګري دي چې زه ورسره چرته ځم، ته څوک یې چې ته ما د دونه منې کوې. نو دوستانو یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. دوستانو خپل مشر ورور یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او د قتل نه بعد دوستانو بیا وتښتېدو. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ د معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. دوستانو مور یې ډیر زیات په چیغو وجاړل چې زما زوی ډیر غټ ظلم او زیاتی وکړو. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.